تیاری جوړي والے جوړي والے د ماشومانو تیاری جوړي والے جوړي والے د هلک څه شو؟ هو دې کې خو یې کارت شته. دې کارت نه به معلومات وکړم او دا پیسې به ورته کور ته ویسم. مهرباني چا سره مې کار و؟ دا کور چې د چا دی هغه سره مې کار دی. هغه خو کور کې نشته او څه خبره ده ما ته ووایه. سهار د دې کور مالک نه دا پیسې غورځېدلې وې او دا پیسې هغې له ورکړم. ښه دا خبره ده نو ما ته یې راکړه چې هغه راشي زه به یې ورله ورکړمه. ته د هغې څه یې چې زه تا له دا پیسې درکړم؟ زه د دې کور چوکیدار یم. ښه دا پیسې چې زه تا له درکړم نو ته به یې ورته ورکړې؟ او ولې نه، هغه په ما ډېر باور لري. دا ټول کور یې ما ته سپارلی نو دا خو وړه خبره ده. ښه ځه صحیح ده نو دا واله. حاجي ته څه پته لګي چې څوک راغلي او که نه. دا پیسې به دې زه والم والله که رانه میږي هم خبر شي. حاجي صاحب ستړی مه شي. خیر اوسې څنګه داسې ګډوډ یې؟ مریض خو به نه یې؟ نه حاجي صاحب نه یم مریض. ماشومان مکتب نه راغلي که نه؟ نه حاجي صاحب لا نه دي راغلي. خو ما ته به یې ویلي وو زه تیار ښار نه راتلم هغې به مې ځان سره راوچت کړي. داسې وکړه ته ډوډۍ زر تیاره کړه او زه ځم ماشومان راولم. صحیح ده؟ صحیح ده حاجي صاحب صحیح ده. ما سودا څه شوه وی؟ سودا مې چا ویوړه؟ اوف ولې وروره داسې په ټینشن کې؟ وروره ته او دلته او ولې ته ما پېژنې؟ پېژنم خو دې نه خو ته سهار داسې تېرېدې تا نه پیسې وغورځېدې نو ما ستاسو کور ته درکړې. ستا چوکیدار تا ته درکړې؟ نه ما له خو یې نه دي راکړي. کیدای شي د یاد یې وتي او یا نه غواړي چې ما ته یې راکړي. خو ته ولې خفه یې؟ ولا نه پوهېږم وروره چې څه درته ووایم. زه خپله د ماشومانو جوړې خرڅوم. سهار تا نه پیسې وغورځېدې نو ما کور ته درللې نو ما نه دلته جوړې پاتې شوې نو چې بېرته راغلمه جوړې چا وړې دي. ستا دا ټوله سودا د څو افغانۍ وه؟ د 3000 افغانیو. دا چې ستا سودا زما د وجې ورکه شوې ده نو زه تا ته 3000 افغانۍ در کوم خو په دې شرط چې ته به زما یو کار کې. څه کاره؟ ته بیا څنګه راغلی؟ ما چې تاسو ته سهار کمې پیسې درکړې وې هغې کې دا نیمۍ ما پټې کړې وې نو زه لږ لالچي شوی وم. دا مې واپس درته راوړې چې تا له یې درکړمه. ما خو تا ته د یو ښه انسان فکر کړو خو ته غل وختې. نه غل نه یم خو زه لږ لالچي شوی وم. ګوره هېڅکله هم لالچ کول نه دي په کار. راکه دا پیسې. واله زه دې ځینه نور چې بیا دې دلته ونه ګورم. داسې راته ښکاري چې نن راباندې الله ډېر مهربانه شوی دی. په یو ورځ کې دومره ډېرې روپۍ راکړي. څنګه چې لیوالکه ډېر خوشحاله ښکاري. نه حاجي صاحب څه خبره نشته دی. نن خو زما پوښتنې له څوک نه راغلي. نه حاجي صاحب څوک نه دي راغلي. نه ټوله ورځ کې څوک نه راغلي. خو چې څوک راشي حاجي صاحب بیا خو تا ته وایم که نه. ها رښتیا وایې؟ نه نه دي راغلي څوک حاجي صاحب. والکه ته لږ راشه. دا پېژنې؟ دا حاجي صاحب دا خو زه نه پېژنم. دا څوک و؟ بس دی یاره د خدای نه ویارېږه اوس خو رښتیا ووایه که نه. دا ته نه پېژنې؟ تا باندې زه څومره باور کوم او ته ما سره دوکه کې. ما معاف که حاجي صاحب ما نه غلطي شوې ده. ولې دې معاف کړم؟
زه څه خبر یم تا به ما نه نوره څومره غلا کړي ته د باور هلک نه یې نو ظالمه زه خو ستا د کار تا ته معاش هم در کوم دلته خورې سکیم او یو ده ته وګوره چې نه مې پېژني نه مې څه خپلوان دی خو بیا یې هم خپل کار پرېښودو او زما پیسې ما ته راوړي ځکه دا ایماندار انسان دی مصوبه حاجي صاحب بیا به داسې غلطي نه کوم بیا نشته راکړه زما پیسې شابه څه دې کړي راکړه زما پیسې او ځه بیا دې راته شکل ورسې وځه ځه وروره ها دا ته واله وروره دومره ډېرې پیسې ما ته ولې راکړې زما خو ټوله 3000 افغانو سامان و وروره ډېرې خو نه دي صرف 50,000 افغانۍ دي ما نه خو 1,00,000 روپیو لیدلې وې خو ته ایماندار انسان وې چې راته دې راوړې که بل چاته په لاس ورغلې وي نو ما له 1 روپۍ هم نه راکوله نو ما له به 1,00,000 افغانۍ تاوان و او غټه خبره ده چې زما د کارمن اصلیت معلوم شو ما له څه پته چې آینده کې دې ما ته څومره تاوان را رسولو نو دا پیسې واخله ډېره زیاته مننه او تا د ځان نورې خبرې وکړې